محترم نن د یوې نوې وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. دا وظیفه ډیره طاقتوره، عظیم الشانه او مجربه وظیفه ده. دا د توکلت علی الله وظیفه ده. ډیره مبارکه او ډیره اثر لرونکې وظیفه ده چې د ستاسو د زندګۍ څه قسمه حاجت وي، ناممکنه حاجت ولې نه وي. محترمو، دا وظیفه تاسو وکئ، ان شاء الله تعالی الله رب العزت به مو تمام حاجات او مقاصد پوره کړي او الله جل شانه به مو تمام مسائل او پریشانۍ ختم کړي. عزتمندو، دا وظیفه تاسو انتهایی دیان سره او توجه سره وکئ او بیا د دې نتایج تاسو په خپل باندې وګورئ. ان شاء الله تعالی الله رب العزت به د تاسو مقاصد او ناممکنه حاجتونه پوره کړي چې تاسو به ورته هم په حیرانه پاتې شئ چې دا څنګه پوره شول. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول تعریفونه حمدونه هغه الله تعالی د پاره دي چې مالک او خالق د کل کائنات ته، او درود دی وی، سلام دی وی په محمد مصطفی احمد مجتبی محمد عربی صلی الله علیه و آله وسلم باندې. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې الله تعالی مو د هر قسم بیمارونو، تکلیفونو نه، غمونو نه، مصیبتونو نه په امن او حفاظت کې وساته. زما عزتمندو، زه یم مفتی شاهین شاه. تاسو ګوره زما یوټیوب چینل مفتی شاهین شاه حقانی. عزتمندو، کچری تاسو دا ویډیو په اول ځل باندې ګورئ او تر اوسه پورې تاسو دا چینل سبسکرایب کړی نه وي، نو د اسلامي معلوماتو د پاره او د هر قسم مجربو وظایفو د پاره دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ورسره خوا کې د ټلې ولا نشان تاسو کلیک کړئ چې تاسو له د نوې ویډیو نوټیفیکیشن ملاويږي. زما عزتمندو، حدیث شریف کې راځي چې کوم بنده په الله رب العزت باندې داسې توکل وکړي چې څنګه د توکل حق دی، نو الله رب العزت به هغه ته داسې روزي ورکوي لکه څنګه چې الله رب العزت چرندو پرندو ته روزي ورکوي. یعنی سحر وختي د خپلو جالو نه اوږې لړی شي او ماښام مړه خېټه خپلو جالو ته راشي. ګورئ زما عزتمندو، هغه په الله رب العزت باندې څنګه توکل مضبوط دی، حالانکه هغه مکلف هم نه دي. زما عزتمندو، حدیث شریف کې راځي چې متوکلین یعنی کوم خلک چې په الله رب العزت باندې توکل کوي، هغه به بغیر حساب او کتابه جنت کې داخليږي. زما عزتمندو، دا نه چې مونږ به اسباب نه اختیارو، چې څومره اسباب زمونږ په اختیار کې دي مونږ به اسباب اختیارو او معامله په الله رب العزت باندې پرېږدو. مونږ به د خپل حاجتونو او مقاصدو د پاره اسباب استعمالو، خو نتیجه به په الله رب العزت باندې پرېږدو. زما عزتمنو، توکل هم دی لوي چې څه د انسان په اختیار کې دي هغه اسباب اختیار کې او معامله الله تعالی ته سپاري. زما عزتمندو، نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بچ کله جهاد له تشریف وړو نو ظاهری اسباب به برابرول او بیا به معامله الله رب العزت ته سپارله. هم دا عمل زما عزتمندو ټولو انبیاء کرامو کړو. بهر حال زما عزتمندو، چې مونږه څه کار هم کوو چې مونږه توکل او بروسه په الله تعالی باندې ساتو. چې څوک هم په الله رب العزت باندې توکل کوي، هغه کس به د الله رب العزت په حفاظت کې وي. د نن والا وظیفه چې زه کوم تاسو ته ذکر کوم، د دې معنی دا ده چې زه توکل او بروسه په الله رب العزت باندې ساتم. زما عزتمندو، دا وظیفه د 3 ورځو وظیفه ده. دا وظیفه تاسو انتهایی دیان توجه سره وکئ او 3 ورځو کې تاسو دا وظیفه وکئ. 3 ورځو کې یعنی په کوم ورځم چې تاسو ته سټه مکملويږي نو دا وظیفه وکئ. د دې لپاره څه خاص دا نه دي چې یاره دا وظیفه به سحر کوي یا به غرمه کوي یا به ماښام کوي، نه، بلکې زما عزتمندو، د ورځې نه چې څه ټایم تا ته مکملويږي نو دا وظیفه وکړه او 3 ورځې مکمل دا وظیفه جاری وساته.
یعنی د دې دپاره ورځې نه څه ټایم مقرر نه دی چې یاره خامخا هم په دې ټایم باندې به دا وظیفه کې بس زما عزتمندو داسې ټایم کې تاسو دا وظیفه وکړئ چې تاسو وزګار یئ او توجه مو برابر وي او تاسو مکمل فارغ یئ. بل دا د زما عزتمندو چې په کومه ورځ هم تاسو دا وظیفه شروع کړه نو ښه ده، بهتره ده. د دې دپاره څه ورځ هم مقرر نه ده، خو زما عزتمندو چې په کومه ورځ مو دا وظیفه شروع کړه نو 3 ورځې پرله پسې به بیا تاسو دا وظیفه کوئ. اوس زما عزتمندو راځم وظیفې طرف له. تاسو به دا وظیفه څنګه کوئ، طریقې کار یې څنګه دی؟ زما عزتمندو طریقې کار د ډېر زیات آسان دی. که چېرې دې وظیفې دپاره تاسو اودس وکړو نو ډېره افضله بهتره خبره ده، او که چېرې اودس مو نه وي کړي نو بغیر اودس هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. طریقې دا ده چې اول به 11 پیرې درود شریف ووایي، هغه درود شریف چې مونږ یې په مانځه کې وایو، یعنی اللهم صل علی محمد تر اخره پورې، او بیا به 11 پیرې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایي. زما عزتمندو 786 مرتبه 786 پیرې به تاسو دا وظیفه وکړئ. توکلت علی الله فی حاجتی وفی کل امور، توکلت علی الله فی حاجتی وفی کل امور. او بیا به زما عزتمندو 11 پیرې 11 مرتبه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وی، او بیا به اخره کې 11 پیرې 11 مرتبه درود شریف وی، هغه درود شریف چې مخکې دی ویلو. نو چې کلم تاسو دې طریقې سره دا وظیفه وکړله نو ستاسو وظیفه د یوې ورځې مکمل شوه. کله چې مو وظیفه مکمل کمپلیټ وکړله نو بیا به د دعا دپاره لاس پورته کړي، انتهایی توجه سره عجزۍ سره الله تعالی نه سوال وکړي د خپلو مقاصدو پوره کولو دپاره، د خپلو پریشانو ختمولو دپاره، د خپلو بیمارو حکولو دپاره. العرض تاسو ته کومه مسله را پیښه وي نو دعا به وغواړئ په عجزۍ سره، په اخلاص سره. انشاءالله تعالی الله تعالی به مخپلو مقصدونو کې کامیاب کړي. الله رب العزت به مو ناممکنه حاجات پوره کړي. الله رب العزت به مو دنیا و آخرت کې هر قسم مسائل حل کړي. زما عزتمندو ډیره بهترین او مجربه وظیفه ده، هم نن دا ضرور وکړئ. محترم امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه به ستاسو ډیره زیاته خوښه شي. که ویډیو مو خوښه شي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم به تاسو سره بلې ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ماته اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.